السلام علیکم ستړي مشئ وخت په خیر د ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو ستاسو پام راوړم د دې مهال وروستۍ خبرونو ته د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شاج دافیر او مل پلاوي سره لیده کاته کړي دي. نوموړي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پر فعالیتونو خبرې کړي دي. د بشري مرستو د دوام ډاډ هم ورکړی. د اسلامي امارت او اروپایي ټولنې ترمنځ پر اړیکو پاللو هم ټینګار کړی دی. دغه راز په لیدنه کې سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په تیرو څه باندې 3 کلونو کې د اسلامي امارت د پرمختګونو په اړه غږېدلی او له افغانستان سره یې د اروپایي ټولنې مرستې مهمې یادې کړي دي. همدارنګه هغه وایي چې اسلامي امارت د افغانستان د خاورې په تړاو د نړۍ ټولو اندېښنو ته رسېدنه کړې ده. د پوهنې وزارت د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد د سړو سیمو په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینه د روان لمریز کال د لړم میاشتې پر 26مه نیټه پیلیږي. د پوهنې وزارت په وینا له لومړي تر 3م ټولګي پورې ازموینه د لړم په 26مه نیټه او له 4م څخه تر 12م ټولګي پورې ازموینه بیا د روان لمریز کال د لیندۍ میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل کیږي. د مالیې وزارت خبر ورکوي چې تیره اونۍ د هیواد له ګمرکونو 80 ټانکره بې کیفیته نفتي مواد مسترد شوي دي. دغه اندازه بې کیفیته نفتي توکي د فراه، نیمروز او هرات ولایت له ګمرکونو څخه مسترد شوي دي. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د نفتي موادو د کیفیت او څارنې ریاست د فراه ولایت د ابو نصر فرهي ګمرک 20 ټانکره، د نیمروز په ګمرک کې 28 او د هرات د تورغونډۍ په ګمرک کې 12 ټانکره بې کیفیته تیل تر معلومولو وروسته بیرته ایران ته لیږدول شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په تازه خپاره کړي راپور کې ویلي چې په څه باندې یو کال کې 216,000 او 200 افغان کډوال یوازې له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په یاد شمیر کې څه باندې 14,000 افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه ایستل شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان او هند د 2024م زیږدیز کال په لومړیو 10 میاشتو کې د 650 میلیونه ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه کړې ده. د دغه وزارت ویان وایي افغانستان دغه موده کې هند ته د 440 میلیونه ډالرو په ارزښت وچ انځر، هنګ، ممیز، زعفران، شنه زیره او بادام صادر کړي دي. د هغه په خبره دغه موده کې بیا له هنده د 203 میلیونو ډالرو په ارزښت بوره، صنعتي کارخونو لپاره خام توکي او جامې واردې شوي دي. او بهرنی خبر همدا چې قطري چارواکي وایي د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند او یرغمل شوو کسانو د خلاصون لپاره د منځګړیتوب په موخه یې خپلې هلې ځلې ځنډولې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه بیانیه کې ویلي چې دا هلې ځلې به هغه مهال بیا ځلې پیل کړي چې حماس او اسرائیل مذاکراتو ته لیوالتیا وښي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې 10 ورځې وړاندې ښکېلو لورو ته خبر ورکړی و چې که حماس او اسرائیل هوکړې ته ونه رسیږي نو د منځګړي په توګه به خپلې هلې ځلې د اوس لپاره وځنډوي. قدرمن لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړل، له ملتیا څخه مو مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.